أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. مخکی آیتی مبارکه کې د منځ، روجی او د جهاد احکامات بیان شولو. د دې آیت نواله د 214 نمبر آیت پورې د حج احکامات بیانی، ځکه چې دا هم د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی پشان د روجی او د منځ. او یو ربط دا بیان شعر چې مخکې وفرمایل واحسنوا ان الله يحب المحسنین، تاسو خیسته عمل کوئ. نو په هغه خیسته اعمالو کې یو عمل د حج دی، دای تذکره کوي. یو ربط داسې بیان شوی دی چې مخکې آیت کې د قتال حکم بیان کړلی شو، نو دې آیت کې فرمایي چې تاسو حج او روژه چې کله د هغې اراده وکئ دا بیا سر ته رسوئ، ځکه چې احرام یو پیر وتړلی شي نو د هغې بیا بغیر د حج کولو او بغیر د عمرې کول نه بیا کولا وهل نه دی صحیح. حالان کې ستاسو مرکز چې دی مکه، دا لا د مشرکینو په قبضه کې ده، او چې دا د هغو په قبضه کې ده نو ستاسو اختیار د حج او د عمرې د پوره کولو ګویا چې هغه نشته دی. لکه څنګه چې د حدیبیې د واقعې په موقع باندې وشوله، نبی علیہ السلام صحابه عمرې لتلل او مشرکینو منع کړل. نو دې کې اشاره ده چې تاسو د اسلام دا مرکز د مشرکینو د تسلط او د قبضې نه خلاص کړئ. او دا مخکې آیتونه چون کې هغه د صلح حدیبیې په موقع باندې نازل شوي دي، او په هغه موقع باندې چون کې صحابه او نبی علیه السلام عمرې لتلل، نو دې کې د عمرې او د حج احکامات بیانې. خاص طور باندې کله چې یو سړی حج او عمرې لځي او په لاره باندې دې احرام وتړي او د احرام تړل نه پس دې بیمار شي یا دته قانوني طور باندې د په ویزا وغیره کې څه مسله راشي، یا ظالم حکمران دی هغه د جبرن ونسی او نه پرېږدي، نو په دغه وخت کې چې کم احکامات دته متوجه کېږي هغه یې دلته کې ذکر کړي دي. لکه څنګه چې د حدیبیې په موقع باندې مؤمنان د عمرې نه منع کړی شول، فرمای واتم الحج والعمره، او تاسو پوره کوئ حج او عمره. یعنی کله چې تاسو د حج او د عمرې اراده وکئ، احرام وتړئ، بیا د پوره کول نه بغیر مه پرېږدئ. اگر چې دا نفلي حجي او نفلي روژه ولې نه او نفلي عمره ولې نه، عمره خو یې نفلي، خو که دا حج هم نفلي نو هم په شروع کول نه پس بیا د هغې پوره کول واجبېږي.
او د دین امام ابو حنیفه رحمه الله د نفل منز او د نفل روزي استدلال هم کړی دی چې نفل منز خو نفل له نفل روزوم نفل لا لیکن کې سړی هغه شروع کړ نو بیا دغه سر تر رسول په د واجب شول نو کده نفلی روزه یا نفل منز په منز کې مات کو نو دوباره داغه کول په د باندې لازم دی واجب دی نو فرمایي چې واتم الحج او پوره کې تاسو حج کله چې تاسو احرام وتړئ د حج د پاره والعمره او عمره پوره کې چې کله تاسو د عمره احرام وتړئ لله خاص د الله د پاره دا خاص د الله د پاره ځکه ذکر کو چې مشرکین با حج عمره کوله نو پای کې څه کارونه به د الله د پاره کول او سبې د بوتانو د پاره کول فإن احسرتم نو کچری بند کړل شي تاسو یعنی تاسو ته پلار رکاوټ راغی تاسو رکاو کړل شوي دشمن راغی او تاسو یې منع کړی یا تاسو بیمار شوي یا بدامنی دا نو فرمای فمستی سرا نو هغه چې موجودی په اسانۍ سره من الهدی د قربانی نه کله چې یو سړی حج عمرې راتلو احرامي وتړو او دته مرض راغی یا د په ویزه کې مسله رااله یا د ملک حکمران دې منکو یا پلار کې بل ظالم د رکاوټ جوړ شو نو دې بوز د چلو کې چې دی با یو هدیه ویل کېږي په حرم شریف کې چې کومه قرباني کولای کېږي د هدیه وي د دې د ټول نه اعلی درجه چې دا هغه اوخ دی او درمیانه هغه غوا ده او په دې کې ادنا هدیه چې دا ګډ او چیلې دی نو فرمایي چې کچری تاسو منع کړلی شئ نو بیا هغه هدیه چې په اسانۍ سره تاسو سره موجود ده که په دې دریو شیزونو کې هر شی نو دغه به تاسو حرم شریف ته ولېږئ دا به حرم شریف ته ځي او کله چې دا حرم شریف ته ورسېده او هغوی ذبح کړله دا کس په احرام کولاو کی او سر به وخری دی وس حلال شو د چې احرام تړلو نو د محرم وو د حاجی وو او چې کله د هدیه ولېږي هغه ذبح شوه نو دی به احرام کولاو کی اوس دی هغه د احرام نه ووتلو د احرام پابندۍ د دنه ختم شي کال به دی بیا هغه حج یا عمره چې د نیت کړو هغه وکړي نو فرمایي چې کچری تاسو بند کړلی شوي نو هغه هدیه چې موجودی په اسانۍ سره ولا تحلقوا رؤوسکم او تاسو بلا سرونه خرینا حتی یبلغ الهدی محله ترسو پور چې نه رسیدلی دغه هدیه خپل ځای ته چې حرم شریف دی مخکې به خلکو داسې کوله چې کم ځای کې به دوی منع شول دا ځای نه په اخوا به چې څومره مسافت و نو هغه به یې چاله ورکو یو قرباني چې دا به هلته کې لاړ شي او دا به ذبح کړي دو به
دا لارې حساب ولګو دیو په یو ورځ کې رسی په 2 ورځو کې رسی په 3 ورځو کې رسی نو دونه وخت په دې ایثارو چې هغه وخت پوه شو نو بیا به هغه احرام کولا وکړلو او واپس پشو او نن سبا خو هغه آسانی ده د داسیم کول شي چې ال کی چاته ټلیفون وکي چې دغه لکی په حرم شریف کې زما د طرفه قرباني وکا او د طرفه چا قرباني وکړله نو بس دې حلال شولو احرام دې اوس کولاول شي یا د سره قرباني هغه ولېږي او بیا سره رابطه وکي چې کله دغه ساروی زبشي د ترابطه وکي دی بیا احرام کولاوي او دی بیا حلال شولو دی بیا واپس کیدیش فرمایي چې ولا تحلقوا رؤوسکم تاسو بلا سرونه نخره حتی یبلغ الهدي محله ترسو پوری چې دا قربانی خپل ځای ته نه درسېدل چې حرم شریف ته فمن کان منکم مریضا نو هغه څوک چې بیماری ستاسو نه او به اذن من رأسه یا د پسر کې څه تکلیف ته د سر نشي خړېله ففدیه من صيام نو دی به فدیه ورکړي چې هغه روزي نیولې 3 روزي بنسي کده سر نشي خړېله او صدقاتین یا بده صدقه کوي شپږ مسکینان ته بخوراک ورکي د یوې روزي فدیه چې دا 2 مسکینان ته خوراک ته نو د 3 روزو فدیه شپږ مسکینان ته خوراک ورکول او نو څوک یا د قرباني وکي کاغه چيلې ګړي وای یا اوخي د دې قربانیم کول شي واتم الحج او پوره کوي حج والعمره او عمره لله خاص د الله لپاره فإن احسرتم نو کجرتا سو بن کړل شوي فما نو هغه استیسرا چې موجودی په اسانۍ سره من الهدی د هدینا ولا تحلقوا رؤوسکم او مخرج خپل سرونه حتى يبلغ الهدي محله ترسو پورې نه رسیدلې هدیه خپل زیتا فمن نعاسو کان چی منکم استاسنا مریضن بیمار او به اذن یا پدمانه تکلیف ته من رأسی د بسر کې ففدیه فدیه ورکولی من صيام دروجونا او صدقه یا صدقه او نسک یا قربانی الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ارحم الراحمین اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي پروردگار موږ ته د قران پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د قران پاک د دې درس د برکت پروردگار زموږ حاجتونه او مرادونه پوره کړي مشکلات او مسائل زموږ پروردگار ختم کړي پروردگار زموږ بیماران ته صحت کامله نصیب کړي زیشان د پرم دعا وکي کاکاجي د پار دعا وکي دلته کې یو مرګره د پالج وهاله د دعا وکي پروردگار ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي زموږ یو خیر د اخ په ماته شي د دعا وکي پروردگار ته شفای کامله عاجله دائمه مستمره نصیب کړي پروردگار دې ټولو ته پروردگار صحت کامله نصیب کړي
دې ټولو دا تکلیف پروردګاره زر تر زره پروردګاره ختم کړي، پروردګاره صحت کامله ورته نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.